السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود شریف کې زموږ تاسو د آخرت ګټه هم شته، د دنیا ګټه هم شته، او الله جل جلاله امر کړي په درود ویلو باندې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا امر د یوه ساعتکې دپاره نه دی چې ته بس یوه ورځ ووایه درود شریف خلاص. څونه دې ژوند وي او ژبه دې کار کوي، قدرت د ویلو د درود شریف تر پکښې وي، په درود شریف باندې موږ مکلف یو. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. مسلمانانو ته خطاب دی. نو علما کرام وایي که څوک درود شریف ډېر وایي الله جل جلاله به بې ایمان کامل کړي. حسین بن احمد شرازي رحمت الله علیه وایي کومه چې احمد بن منصور الحفیظ وفات شو، زما پلار ته یو سړی راغلی، ورته ویې وویل چې احمد بن منصور مې په خوب کې ولیدی، وهو فی المحراب، په محراب کې ولاړ و د شیراز په یو مسجد کې، وعلیه حله، هغه یو چپانه اغوستې وه، علی رأسې تاجون، یو تاج یې پر سر و، په ملغلرو په ښایسته جواهرو باندې جوړ و. وایي ما احمد بن منصور ته وویل ما فعل الله بک، الله څه د سره وکول؟ وایي دا راته غفر لي واکرمني، وایي الله وبخښلم او الله جل جلاله ډېر احترام او عزت راکړي. قلت بماذا، وایي ما ورته په څه وجه باندې دغه مقام پیدا کړي چې مې وبخښلې او مې احترام او عزت درکړي؟ وایي دا راته په ډېر درود ویلو باندې چې ما په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درود وایه. صفحه 304 شپېته رقم 158 صلاح الامه د دکتور سید بن حسین عفانی کتاب دی، جلد اول. نو محترمینو، درود شریف هغه عبادت دی چې الله جل جلاله انسان ته عزت ورکوي، الله جل جلاله انسان ته اکرام ورکوي. که غواړئ چې په قبر کې منور سي، په پلسیارات کې معامله د احسان در سره وسي او جنت ته ننوځئ او په جنت کې معامله د احسان در سره وسي، نو درود شریف ډېر وایاست. او که غواړئ چې حالت زکندن در باندې اسانه سي، درود شریف وایاست. که غواړئ چې آخره خاتمه پر لا اله الا الله محمد رسول الله سي، درود شریف ډېر وایاست. درود شریف یوازینی عبادت دی زموږ د الله جل جلاله په مابینځ کې یو غټه رشته او وایسته ده، او زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابینځ کې یو غټه رشته او وایسته ده. دا د الله جل جلاله یو فضل کرم دی پر موږ باندې چې 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تېر سوی دی، خو زموږ رابطه له ده سره نه ده شکولی. زموږ رابطه ژوندۍ ده. موږ تاسو که په اعمالو کې کمزوري یو، خو لیکن په محبت کې د عمر محبت لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم مبارک، د ده صفت مبارک، د ده بیان مبارک چې اورو په موږ کې یو قسم وریژ د بدن مراسي، د بدن پوستکي مو جږه جږه ودرېږي. دا کمال حب و محبت. نو الحمدلله چې درود شریف یو وایسته پاته ده زموږ او د محمد صلی الله علیه وسلم په مابینځ کې، او خوشحاله په دې باندې یم چې موږ تاسو سره ملګري سوي د فضایل درود بیانونه موږ کړي دي، که په سفر کې یو، که په سختیو کې، که په تکالیفو کې یو، نه دي هم پرېښي. او الحمدلله الله دې راضي شي، نتیجه یې هم ورکړې ده. ډېرو انسانانو خوبونه لیدلي دي، ډېر انسانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره ژوندي سوي دي ورته او عاشقان سوي دي، او په دې بیا بیخي خوشحاله یم. اوس ګوره د عرفات په ختم کې د الخیرات شریف د درود یو ښه مجموعه ده، 104 واره ویل سوي ده، په ځای درود شریف 4450 واره ویل سوي. دا د په ځای درود په کتاب بیا نور خوشحاله شوم چې دلته موږ صوتي بیانونه هم ورسره روان دي، او هلته مو قلمي خدمت هم په درود شریف کې وکړي، انګریزي و، عربي، فارسي و، پښتو، اردو، ټولو ژبو ته مو واړوو. انشاءالله اوس مې اراده کړې ده پښتو کې موږ چاپ کړی دي چې زه اوس سفر څه ولاړ شم چې نفر سره مې خبره وکوله چې اردو، فارسي، انګریزي دا هم را چاپ کړه، دا هم باید چاپ سي.
نو په دغه باندې بیا بیخي خوشحاله یم چې لله الحمد فضایل درود یو تحفه مو تاسو ټوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې تقسیم کړه او د فضایل درود د تحفه مو امت ته ورکړه. په دغه تحفه کې د تاسو ټوله سره شریکان یاست، تاسو ټول سره ونډه لرئ، زه مو په ثواب را شریکوم. الله جل جلاله دې له موږ څخه قبول کړي. امام شافعي رحمة الله مبارک په حق کې یو څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي څه وایي په ده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي رالی جنت ته الله جل جلاله په اکرام او په عزت باندې ننیستي. نو بیا هغه د خوب لیدونکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي چې په څه وجه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دی یو داسې درود پر ما ویلی دی چې تر اوسه چا نه و ویلی. هغه درود شریف هم موږ په فضایل درود کې لیکلی دی. لکه څنګه چې د امام شافعي صاحب رحمة الله علیه ثواب شته، زموږ ستاسو ثواب هم شته. نو الله جل جلاله دې قبول کړي. الله جل جلاله دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د قربت او د صحبت ذریعه وګرځي. ستړي یو، د بیان ځای نشته، حرم کې یو، نو د په رفتار کې مو بیان درته وکړي. په دغه لږ بیان کې قناعت وکړي را سره چې ورسېدو خپل ځای و خپل کور و خپل منطقې ته بیا به انشاءالله الرحمن غټ غټ بیانونه د فضایل درود سره شریک کړم. اوس په دا سفر کې په دغه لږ بیان باندې کفایت وکړي. الله دې زموږ مناسک حج قبول کړي. الله دې تاسو په زموږ د حج په ثواب کې هم را سره شریکان کړي، او ټول مخلصین دې الله را سره شریکان کړي، ټول مردگان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه.